هوا مست شوه ناڅي علامې د پسرلي دي. هوا مست شوه ناڅي علامې د پسرلي دي. لمدي دي په وږمو کې بادامې د پسرلي دي. او رنگ رنگ مرغان ردرومي د هوس بولی سندرې. رنگ رنگ مرغان ردرومي د هوس بولی سندرې. چاپیره په هر بڼ کې ترانې د پسرلي دي. مننه. سمبول د محبت ده، ابتدا د نوي ژوند ده. ډله د یو ګلاب زر عینې د پسرلي دي. او سمسور لغمان تراشه همیشه بهار کا ګوره. سمسور لغمان تراشه همیشه بهار کا ګوره. دا دواړه لوی یادونه استانې د پسرلي دي. مننه. تبلو د خپل مسکن د نسیم حیث کې کړم محسوسه. تبلو د خپل مسکن د نسیم حیث کې کړم محسوسه. للمنځي او څېړی راځي وږمې د پسرلي دي. قربان. د زاڼو کلکلي دي شوې راښکته له کوهساره. د زاڼو کلکلي دي شوې راښکته له کوهساره. د شنو دښتو منظر کې میلمنې د پسرلي دي. مننه. دا پورې پر کمر ولاړ غټول که غجیره دي. د پورې پر کمر ولاړ غټول که غجیره دي. دا اور د پسرلي ده، دا لمبې د پسرلي دي. مننه. سپینګیري د ثبات برجل ته راغلل کیسې کاندي. سپینګیري د ثبات برجل ته راغلل کیسې کاندي. چاپېره ترې زلمي ناست افسانې د پسرلي دي. مننه. لځانه بېدرکه شي مدهوشه فراموشه. لځانه بېدرکه شي مدهوشه فراموشه. جنون د بینوا مل شي کانې د پسرلي دي. جانون د بینوا مل شي کانې د پسرلي دي. خوب مې حرام شه خو ظاهر هسې ویده پروت یمه. خوب مې حرام شه خو ظاهر هسې ویده پروت یمه. زه د بلا غمونو شور ته ځیر لیمه پروت یمه. یو وخت به ما د خپل ځان مړه اور ته پوکي ورکول. یو وخت به ما د خپل ځان مړه اور ته پوکي ورکول. ځکه ایرا ایرا د خپل قدم په پله پروت یمه. خیر که لمبو ته مې تود نه شوې په یرو به واوړې. خیر که لمبو ته مې تود نه شوې په یرو به واوړې. ته که د کوره را بهر شوې څه نه څه پروت یمه. مننه. د زړه په کور کې ځکه ځای بل چاته نه ورکوم. د زړه په کور کې ځکه ځای بل چاته نه ورکوم. د زړه په کور کې مې یو زړه پروت دی بل زه پروت یمه. قربان شم. د زړه په کور کې ځکه ځای بل چاته نه ورکوم. د زړه په کور کې مې یو زړه پروت دی بل زه پروت یمه. زما ناکام دی زندگی خو بیا خپل کور نه کیږي. زما ناکام دی زندگی خو بیا خپل کور نه کیږي. ګنې د خپل مرګ سره خوا کې خوله په خوله پروت یمه. او مننه. اوس مې تپوس نه کوي زه چې ورشم ځان پټوي. اوس مې تپوس نه کوي زه چې ورشم ځان پټوي. بینوا هغه دلته پروته دلته زه پروت یم. قربان شم. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ. 0 8 1 پته: احمد شاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.